سلامونه. په یو کتاب کې مې اورېدلی و چې د عزت د وجې زه د قرآن نه لرې یم، په عزت د وجې زه د خدای نه او د خپلو استادانو نه لرې یم. د خبرې مقصد یې دا و چې زه د دې قرآن شریف او د خدای پاک او د استادانو دومره عزت کوم چې زه یې تپوس نشم کولی، زه یې سوال نشم کولی او زه یې په هر ټایم کې راغستی نشم. یو عام کتاب چې موږ لولو نو موږ یې په هر طریقه باندې راغستی شو، خو د قرآن شریف موږ عزت کوو نو موږ یې هغې له خاص اودس کوو، خاص ځای ګورو، بیا په خاص پوزیشن کې رالو نو موږ ترې لرې یو. دا د مصنف خپل سوچ و. آیا دا عزت دی او که یره ده؟ د انسان په ترقۍ کې د ټولو نه غټ رکاوټ د هغه خپله یره ده او دا یره موږ خپل ماشومانو ته ښایو په مختلف طریقو باندې. مور همیشه ماشوم یری چې پلار دې راغی بلا ده، استاد یری چې لخته ده غوږونه ونیسه، او بیا مولا یری چې آخرت او د خدای نه او د پیغمبر نه او د کتابونو نه. نو د دې یرې په نتیجه کې د انسان د سوچ کولو هغه طاقت ختم شي، د انسان د یو شیز باندې سوال کولو طاقت ختم شي او هغه هغه څه فالو کوي، هغه مني کم چې ورته مشران وایي، کم چې ورته معاشره وایي او د هغه ذهانت ورکوټی پاتې شي. که تاسو چېرته د خپلو کشرانو ترقي غواړئ نو هغې ته په یره کې او په عزت کولو کې فرق وښایئ. کله چې انسان په محبت کې، په عزت کې او په ادب کې د یو کس اډر فالو کوي، یو حکم فالو کوي، هغه حکم نه وي بلکې د هغې سره د هغه په جسم کې نور هرمونز راځي، نور خوشحالیږي، د هغه ذهانت ورسره نور کولاویږي او دا ځکه کېږي چې دغه مشران، دغه استادان دوی سره ډېره زیاته مینه کوي. او چې کله دا د یرې د وجې کېږي نو د دې سره ذهانت ډېر زیات بندېږي، د ده په وجود کې مختلف بیماریانې پیدا کېږي، د ده په ذهن کې د سوچ کیپیسټي طاقت ختمیږي او د نوي انونشن د نوي ایجادات نه محرومه پاتې کېږي. همدغه وجه ده چې د پرمختګو ملکونو کې ماشومان او بیا د هغې مشران ډېر زیات ترقي کوي او زمونږ ماشومان هغه پخوانی سوچ لري، زمونږ سړي هغه پخوانی سوچ لري چې مونږ په مختلف ټالې لګولي د یرې، د خپلې د یرې د وجې هغو الوت نشي کولی. نو که تاسو د معاشره جوړول غواړئ، که تاسو د معاشرې ترقي غواړئ، د خپل ماشومانو ترقي غواړئ، هغو ته په یره کې او په عزت کې فرق وښایئ، هغو ته د سوال کولو حق ورکئ، هغو ته د هر شي باندې کوېسچن کول، په هغې باندې تفکر کول، په هغې باندې د سوچ کولو حق ورکئ، هغو ته د خپل ژوند تیرولو حق ورکئ او دا په عزت په دایره کې دننه کیدی شي. خو که تاسو په خپل اول وپېژنئ چې عزت څه ته وایي او یره څه ته وایي او بیا خپل کشرانو ته هم هغه وښایئ. که دا ویډیو هم خوښه شوي نو نور سره ضرور شریکه کړئ. السلام علیکم.